د سپردرې قطعي تازه میړانه او اتلولي. په ملي امنیت سپردرې قطعي ځانګړو ځواکونو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د حملې پلان شنډ او څلور ځانمرګي بریدګرې د جهنم کندې ته صادر شول. د کندهار ولایت لپاره د ISI لخوا د طالبانو د خارجي اتباع او د انتحاریانو مسؤل مشهور فقاري صاحب ثاقب چې اصلي د فرضي کرښې هغې خوا د وزیرستان اوسیدونکي و د خپلو څلورو ځانمرګو بریدګرو سره د هوایي ځواک په بریدونو کې ووژل شول. د انتحاریانو او خارجي اتباعو مسؤل مشهور په ثاقب د 15 وزیرستاني ځانمرګو بریدګرو سره د کندهار ښار اتمې حوزې مربوط د سري غونډۍ په ساحه کې تېره شپه د هوایي برید پایله کې وژل شوي، چې په ذکر شوی هوایي برید کې د 15 وزیرستاني ځانمرګو بریدګرو په شمول د طالبانو قمندان مشهور حاجي فاروقي او 3 نور نامعلوم طالب ترهګر هم وژل شوي دي او یو اراده حامي ټانګ هم له منځه تللی دی. دغه راز تېره شپه د ذکر شوي پاکستاني ځانمرګو بریدګرو یوه ډله په پنجوایي ولسوالۍ کې د هوایي ځواک لخوا په نښه شوه چې د څلور وزیرستاني ځانمرګو بریدګرو په شمول د طالب ترهګرو نامعلوم کلیدي قمندانان هم پکې وژل شوي دي. د ذکر شوي پاکستاني ځانمرګو بریدګرو بله ډله تېره شپه ارغنداب ولسوالۍ کې د هوایي ځواک لخوا په نښه شوي چې 15 وزیرستانیانو ځانمرګو بریدګرو په ګډون 21 طالبان هم وژلي دي او ګڼ شمېر نور مرګونه ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ملي امنیت سپردرې قطعي د برید لپاره د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI د وزیرستاني ځانمرګو بریدګرو 40 کسیزه ډله راستولې وه چې پاتې 14 وزیرستاني ځانمرګي بریدګر هم زموږ د تعقیب لاندې دي او ډیر ژر به د جهنم کندې ته صادر شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.